الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تر حمد صلاة و سلام وروسته له لویدیځ تمدن سره زمون اختلاف، له غرب سره زمون اختلاف و بیلتون په عقیدې، اخلاقو، په خوراک څښاک، په عباداتو، په اقتصاد، سیاست، جګړه او سوله او د ژوند په ټولو برخو کې دی. دوی دین ته انفرادي او روحاني ژوند پورې مربوط بولي او ټولنیز ژوند ورڅخه ګوښه کوي او په عقل اعتماد کوي، مګر موږ له عقل او وحي دواړو کار اخلو. موږ عقلګرا نه یو، بلکې موږ سره د الله پیغام دی، موږ سره قرآن دی، موږ سره وحی ده. موږ له عقل او وحي دواړو کار اخلو. دوی یوازې عقل د لارښوونې محور ګڼي او وحی له پامه غورځوي. اوس مادي خوشحالي زموږ مقصد نه ده، بلکې موږ یې وسیله بولو، خو دوی هدف بلي. د نصرانیت د باطلو افکارو له امله د غرب ولسونه د الحاد او ماده پالنې په سیلاب کې غرق شول. اسلامي امت مکلفیت لري چې له تیارو او باطلو افکارو او د ظلم له پنجو څخه بشریت ته نجات ورکړي. له همدغه امله د اسلامي جګړې موخه نه د ولجو او شتمنیو ترلاسه کول او نه د خپلې جغرافیا پراختیا او نه د نامسلمانو خلکو په زوره مسلمانول دي. یوازې په نظري توګه د حق او باطل ترمنځ په توپیر پوهېدل ګټه نه کوي، بلکې د باطل نسکورول او د حق په پښو درول مهم دي. دغه کار په مجموعي توګه د مسلمانانو ستر مسؤلیت دی. مسلمان مکلف دی چې د الله دین په پښو باندې ودري، د الله دین قائم کی. قرآن هم دې مطلب ته اشاره کوي چې ان اقیموا الدین، تاسې دین قائم کړئ. زمونږ او د لویدیځوالو د اهدافو ترمنځ توپیر شتون لري. انسان له روح او مادې څخه جوړ شوی. په اسلام کې روحاني پرمختګ او روحاني چارې لوړتیا او لومړیتوب لري. چې د کوم انسان روحاني پالنه ترسره سوې نه وي او بیا هغه اقتدار ته ورسیږي، نو دغه انسان به لوی مجرمي او دغه انسان به په بېلارۍ او په فساد او په جرائمو به اخته کیږي. چې ستره بیلګه مګر د دې په خلاف چې کم مسلمان روحاني پالنه یې شوي او سیاسي اقتدار ته ورسیږي، هغه ته بیا مادي شتمني بې ارزښته ښکاري. چې لوړ مثال او ستره بیلګه حضرت عثمان رضی الله عنه، عبدالرحمن بن عوف او عمر فاروق رضوان الله علیهم اجمعین دي. دغه مشران سره له دې چې سترې شتمنۍ او ستر سیاسي ځواک یې درلوده، مګر د روحاني پیاوړتیا او پیغمبري روزنې په نتیجه کې هغوی ته پیسو او سیاسي اقتدار هیڅ ارزښت نه درلود. هغوی خپل ځان، مال او شتمني د دین څخه ځار کړه او په سیاسي سټیج یې ساده ژوند درلود. هغوی د الله تعالی د پیغمبر د ځایناستو رول ادا کړ. د خپل سري او دیکتاتوري نظام څخه یې ځان وساته. ساده ولسي ژوند یې درلوده، مګر د اوسني دور سیاستوال ښارونه ورانوي، ناموسونه لوټ کوي او بشریت ته تباهي راوړي. مادهپاله شتمن د بشریت په ګمراهۍ کې خپل مال لګوي. د لویدیځ تمدن د ټولو بوختیاوو هلو ځلو مقصد مادي پرمختګ، د پیسو پیدا کول، د ژوند لوړ ماډل درلودل، ښه خوراک، ښه پوښاک، د ګډا نڅا محافل جوړول، ساتیري، موسیقي او نیشي دي. دغه هدف ته د رسیدو په خاطر د ژوند د وړتیاو د پیژندلو په هکله تجربې کول دي. په دې هکله دوی اخلاقي ارزښتونه هیڅ نه پیژني. د اروپایانو او امریکایانو په نزد دا خبره څه حیثیت نه لري چې ژوند څه شی دی، موخه یې څه ده. د دې په نزد دغه سوال ارزښت لري چې د ژوند کومې بڼې اخیستلی سي او یا انساني نسل څنګه د کائناتو د څښتن کېدو په لور پرمختګ کولی سي. اوسني اروپایان، امریکایان همدغې پوښتنې ته مثبت ځواب ورکوي او دا د دې کار دی. موږ مسلمان قوم یو، موږ جلا تهذیب و تمدن لرو، موږ غربیان نه یو، موږ مسلمانان یو. موږ سره د الله پیغام دی. الله دې دغه پیغام موږ ته رازده کړي او توفیق دې راکړي چې موږ یې په معنا باندې ځان پوه کړو او بیا یې پلي کړو په عملي ژوند کې. سبحانک اللهم وبحمدک.